اوبه هم شته ښه صفا ناشته مو وکړه ښه زبردسته خو هغه زموږ د ماخستن چې کوم د خره او د اوښ میچ وي هغه اوښ وګټئ دلته مو شپه وکوله اوس روان شو پر مخ باندې تقریبا نیمه ګنټه فاصله شته بیا به له هغه بعد دا سامان اوښ ته ښځو فی الحال دا موږ پر خپلو هغه مټو راخیستی دي زه به پر مخ یاره فاروق جانه سخت ستړی شوم ستړی شوې ډېر دا خو لیوه در دا خو اول سهار دی شکا عثمان رو اوبا چاله دی اوبا پیٹ پیٹ ان بندوں کو بھی لاؤ اچھا شراب الله زه الله زه اتا فرا راوز خپل سامان د دغه اوښ ولاړ دی سامانونه مو ګډ پر اوښ بار کړي دي اوس خپله تیاري وکړله له دې ځایه له دې بیټکه به اوس روانېږو د تخت په سر ته بس هلته مزل در کوغی سفر د ګاډۍ کوټه داسې دی ډکشنري پر تصویر باندې ولیکه ببر ډکشنري دا وخت تقریبا 8:30 بجو ته نږدې ټایم دی موږ تقریبا پر 6 بجې خپل سفر سټارټ کړی دی 2.5 غنټې سوي دي چې موږ تر دې ځای راغلي یو نو ګورو چې چېرته بیا سټې مخته راغی بیا به لږ انتظار کوو سټې ته جی هو دا زموږ څلور ملګري مخته راغلي دي دا ډېر خوندور منظر دی دا ټریک مخته چې کوم را معلومېږي پر دې ټریک به موږ خپل سفر جاري ساتو هغسې تر دې سره پورې دا بالا چې کوم ټاپ دی دا د سلیمان تخت آخري سر دی دې سر ته به موږ ځان رسوو انتهایی شایسته استرس دا وخت موږ تقریبا 2.5 غنټې سفر کړی له سهاره تر اوسه پورې سټې به کوو لږ مخته بیا به نو یو خټکی یو څه انرژي یو چای او ناشته ټایپ چې برته انرژي بوسټ کوو بیا پر مخ بیا سفر دا شین وطن سلیمان تخت بولي دا د سلیمان تخت د غرو لړۍ ده موږ دا وخت په دې لړۍ کې پر ټریک روان یو دلته
دا خوندور ټریک جوړ دی چې دا تر د تخت تر اخري څوکې پورې تللی دی. دا زموږ شپږ ملګري یو ځه دا دې روان یو په دې هایکینګ باندې سلیمان تخت اخري څوکې ته به خپل ځان رسوي. دا ټیم په ټریک باندې دا مخته افغان دی، پامیر دی، ډاکټر اورنګزیب، بازید، شکور او رزاق دوی خپل سفر روان کړی دی. زه به دوی پسې روان سم. دا د غرونو منځ د انتهایی خوندوره لړۍ ده، پرفضا ماحول انتهایی خوندور. کله څه هم ستړیا ډېره ده، هایک دی، خو له ستړیا سره سره د دې غرو دا شینګښتي او دومره خوندور ځنګل او دا ښایسته منظرې واقعي چې زموږ ستړیا راکمه کړي او زموږ په ستړیا کې ډېر لوی ریلیف موږ ته میلاو سي، موټیویټ سو چې یاره دې څوکې ته رسول خامخا لازمي دي. نو دا زموږ یو سفر دی. دا د دې د یوه غره دا د غره په منځ کې یو ښایسته شنه دره ده. نو خپل سفر جاري ساتو، پر مخ باندې به زموږ سره بیا راځو. دا پامیر خان دی، دا دی راورسېدی. دا دی افغان، دا یم راورسېدی، په پسې رزاق دی، دا بل شکور افغان دی. دا اورنګ او دا زموږ اخري لوبغاړی دی باز افغان. دا د دې غرونو په منځ کې دا ټین زموږ سفر دوام لري. دا مخامخ چې کوم غر ښکاره کېږي دا شین غر دی، د شنه غره ټاپ دی. دلته تقریبا د دوی د پاس دغه معلومېږي. دا ټیم تقریبا موږ په 6000 فوټه بلندي باندې یو او اوس د ځنغوزي فصل سټارټ شو. تر دې کښته چې وو اکثره د شننیو ونې وې، اوس چې کومې دي د ځنغوزیو درختې سټارټ شوې. دا وخت موږ تقریبا 4 غنټې سفر را کړی دی. سټیم لا تر اوسه پورې نه ده کړی، 15 منټه 4 منټه سټیپ وو ده، لیکن اوس به لږ مخته ځو، بیا به سمه سټیپ کوو. دا نو تقریبا آخري اترایي ده، بس له دې بعد بیا ګرده سټیپ او چړایي ده تر ټاپ پورې. بس ماما زیاد روشه یم زیاد روشه یم نجیب صاحب تا غوړه دي. څنګه یاست؟ الحمدلله وقفه ولا من تبل هدا ډېر برابر دي. سم وکړه او ډېر زبردست ستړیا مریا. څنګه سپه ستاسو ټیمنات څنګه ده؟ برابر یې؟
دا درختې د بارانو له وجې نړېدلې دي وچې سوي دي دا نو بیخي پخواني غټې دا حمزه دا دې زموږ دا نور ملګري هم راورسېدل دلته به یو سټې کوو یو 2 منټه یو تصویر به واخلو تصویر فوټو سیشن به وسي دلته به یو تصویران واخلو دا خوندور سینري ده بیا به له هغې بعد پر مخ باندې یاره ګډ به پر دې راځه زه نه ځم دا هغه ځای دی زه چې راغم ما ویل o daš rovoljno kao. دا زموږ اوښ دی اوس راورسېدی موږ مخکې راغلي وو اوښ ته دی اوس راورسېدی سامان ګرد په اوښ مار دی دا یو ځوان دلته لږ ځان ارام کړی دی یو هلته ارام کوي شکر 3 کسان 4 کسان دلته ناست دي دا یو شپانه دی د علاقې دی د وطن دا نو بیا دا کوټه ده یوه شاته هم د دې غسته یوه هاخوا ته کوټه ده بس دلته د ارام ځایونه دي که شپې څوک راځي شپه پکې کولی شي په ورځ راځي شور یو ارام دلته کوي دا یو شهوار میدان دی د دې غره پر سر باندې موږ پر کوم ځای دلته راځو دلته پر دې میدان باندې مستې وکوله دلته موږ خټکی وخوړی چای مو راپوخ کړي بسکټ مسکټ مو وخوړل انرژي مو برته ګین که بس اوس له دې ځایه بعد برته پیکینګ کوو پر مخ باندې ځان باسو اوس تقریبا 1 بجې سره آسپاس ټایم دی دا مخته مخامخ غر چې کوم دی دا م ټارګټ دی دا منزل دی دا ځای ته به ځان رسو